معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیا یې زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. معزز کتونکو زه نن ډېر امپارټنټ او خاص ویډیو پیش کوم. معزز کتونکو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ دې دپاره چې تاسو پرې پوه شئ. راځئ چې شروع یې کړو. Active and passive voice of relative pronoun what in present indefinite tense part 1. د ریلیټیو پروناون وټ والا ایکټیو وایس او پیسیو وایس په فعل حال مطلق کې. معزز کتونکو ریلیټیو پروناون وټ دوه سټرکچر دی چې ترې ایکټیو وایس او پیسیو وایس جوړیږي. نو اولنی سټرکچر چې دی یا اولنی پارټ چې دی هغه ریلیټیو پروناون وټ والا کله چې سنټنس یا په جمله کې وټ استعمال شوی وي او بیا په هغه جمله کې صرف وټ ابجکټ وي او بل ابجکټ پکې نه وي، نو بیا به د داسې سنټنس یا د جملې چې کوم پیسیو وایس وي په هغه کې به صرف او صرف یعنی کې فقط وټ به ابجکټ جوړیږي او بل چې دا ورسره بیا د وټ والا پیسیو وایس کې هیلپینګ ورډ چې وي هغه فقط یا صرف او صرف ایز استعمالیږي همیشه د پاره. او بل چې دې کې کله نیګیټیو منفي جوړولو ضرورت وي نو بیا به د هیلپینګ ورب یا د کومکي ورب نه بعد به ناټ لګیږي. نو دا تفصیل ده، دا ډیټیل ده. راځئ چې شروع یې کړو. ای مطلب د ایکټیو، وی مطلب د وایس. واټ ډو یو ټیچ؟ ته څه ښودنه کوې یا ته څه سبق ښایې. نو د دې دا د ایکټیو وایس د پښتو ترجمه ده. معزز کتونکو دا وټ چې ده د دې چې کوم سټیټس ده دا د انټرګیټیو سوالیه والا ده. نو کله چې وټ په سنټنس یا په جمله کې استعمال وي که هغه ایکټیو وایس وي که پیسیو وایس وي نو د دې اخر ته بیا دغه کوېسچن مارک چې ده یا د سوالیه نشان چې ده دا لګول هم ضروري وي. نو داسې موږ کله په پیسیو وایس کې کنورټ کوو نو اول به ریلیټیو پروناون وټ دا به په پیسیو وایس کې کنورټ شي په وټ باندې. دې دپاره په دې کې چینجنګ یا بدلول نه راځي. داسې څرنګه په ایکټیو وایس کې لګېدلی وي هم داسې به په پیسیو وایس کې لګېږي. او بیا دې سره هیلپینګ ورب ایز استعمالیږي هغه هم په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې. او بل چې کله وټ ابجکټ وي په خپله په سنټنس یا په جمله کې نو هغه سره به بیا فقط هیلپینګ ورب چې ده یا کومکي ورب چې ده دغه به ایز استعمالیږي. دې نه بعد چې دی دغه ټیچ دا چې دا ورب دی او د ورب اولنی حالت ده. نو دا چې کله موږ په پیسیو وایس کې بدلوو نو دا به په پیسیو وایس کې د ورب په دریم حالت باندې کنورټ شي یا به چینج شي په ټاټ باندې. بیا به دې نه بعد چې دی دغه بایه چې ده دا به اضافي توګه باندې په پیسیو وایس کې لګیږي. د ورب نه بعد او د ابجکټ نه اول دا بایه لګیږي. او په پیسیو وایس کې هم دغه کوېسچن مارک چې ده دا لګول هم ضروري وي. پی وی پیسیو وایس. واټ از ټاټ بای یو؟ ستا له طرفه یا ستا له خوا څه ښودنه کېږي. نو دا د دې پیسیو وایس په پښتو کې ترجمه ده. ای وی ایکټیو وایس. What do he not want to buy؟ هغه څه اخیستل نه غواړي. نو دا د دې ایکټیو وایس د پښتو ترجمه ده او اخر ته به ورسره سوالیه نشان هم ولګیږي. نو داسې موږ کله په پیسیو وایس کې کنورټ کوو نو بیا ریلیټیو پروناون وټ دا به اول په پیسیو وایس کې کنورټ شي یا به چینج شي په وټ باندې. په دې باندې چې دا برقرار وي په دې کې تبدیلي نه راځي او دې سره هیلپینګ ورب ایز لګیږي. او بیا دې نه بعد کوم چې ایکټیو وایس ده دلته ناټ منفي نیګیټیو د سبجکټ نه بعد لګېدلی ده. او په پیسیو وایس کې به ما په تفصیل کې هم درته بیان وکړو. نو په پیسیو وایس کې به نیګیټیو یا ناټ د هیلپینګ ورب نه بعد لګیږي.
نو ناٹ به کنورټ سي یا به چینج سي په پیسیو وایس کې په ناٹ باندې دا هم برقرار وي او بیا دې نه بعد چې دی وانټ دا د ورب اولنی حالت ده او ورب ون ده نو دا چې کله موږ په پیسیو وایس کې کنورټ کوو یا چینج کوو نو دا به د ورب په تھرډ فارم باندې بدل سي یا به چینج سي په وانټډ باندې بیا به دې نه بعد چې دی دا ټو دی نو دا ټو به کنورټ سي یا به چینج سي په پیسیو وایس کې په ټو باندې نو په دې ټو کې هم کنورټ یا چینجینګ یا بدلول نشته دا چې څرنګه په اکټیو وایس کې وي په پیسیو وایس کې هم په هغه شان باندې لګیږي معزز کتونکو دا ډېر امپارټنټ او خاص پوینټ ده معزز کتونکو دا ښه په توجه سره واروئ کله چې په سنټنس یا په جمله کې دوه وربونه وي نو اولنی ورب چې وي هغه خو د ګرامر د رول په مطابق په تھرډ فارم باندې کنورټ سي یا چینج سي او کوم چې دویم ورب وي نو هغه به بیا اول چې دا هغه نه مخته اول یعنی که د ورب نه مخته او د ټو نه بعد د بی هم اضافي توګه باندې اضافه کیږي او بیا به هغه نه بعد باید چې دی دا د ورب اولنی حالت ته او دا چې کله موږ په پیسیو وایس کې بدلوو یا کنورټ کوو نو دا به د ورب په تھرډ فارم باندې بدل سي یعنی کې په باټ باندې او بیا دې نه بعد به باید هم د اضافي توګه باندې ولګېږي یعنی کې زیاتوالی په ډول باندې به ولګېږي او دې نه بعد چې دی دغه چې دی هی دا سبجکټیو کیس د سبجکټ ده نو د دې چې کوم ابجکټیو کیس دی ابجکټ ده هغه هم ده نو هی به کنورټ سي یا به چینج سي په پیسیو وایس کې په هم باندې او اخر ته به دغه کوېسچن مارک به هم لګول ضروري وي پی پیسیو وی وایس what is not wanted to be bought by him د هغه له طرف یا د هغه له خوا یا د هغه په ذریعه باندې څه نه اخیستل غوښتنه یا خوښ کیږي نو دا د پیسیو وایس په پښتو کې ترجمه ده ای وی اکټیو وایس what do you like to eat ته څه خوړل خوښوې نو دا د دې اکټیو وایس د پښتو ترجمه ده نو د آخر ته چې کوم دا سوالیه نشان ده دا هم لګول ضروري وي نو معزز کتونکو دا چې موږ کله په پیسیو وایس کې بدلوو نو اول به ریلیټیو پروناون وټ دا به په پیسیو وایس کې کنورټ سي یا به چینج سي په وټ باندې دې دپاره چې په دې کې چینجینګ یا تبدیلي نه راځي دا برقرار وي او دې سره هیلپینګ ورب ایز لګیږي هغه نه بعد لایک چې دی دا ورب ون ده او د ورب فرسټ فارم ده نو دا چې کله موږ په پیسیو وایس کې بدلوو نو دا به په پیسیو وایس کې د ورب په تھرډ یا په دریم حالت باندې کنورټ سي یا به چینج سي په لایکډ باندې او دې سره چې بیا دغه ټو دی نو دا به په پیسیو وایس کې بدل سي په ټو باندې او بیا دې نه بعد به دا بی چې دی دا به اضافي توګه یا په اضافي شان باندې ولګېږي بیا هغه نه بعد ایټ چې دی دا ورب ټو ده او د ورب فرسټ فارم ده د ورب اولنی حالت ده نو داسې موږ کله په پیسیو وایس کې بدلوو نو دا به د ورب په دریم حالت په ایټن باندې کنورټ سي یا به بدل سي او بیا دې سره به د بای هم اضافي توګه استعمال راسي د ورب نه بعد د ابجکټ نه اول او بیا چې کوم دا یو دی دا سبجکټیو کیس د سبجکټ ده نو د یو چې کوم ابجکټ ده یا ابجکټیو کیس ده هغه هم یو ده نو یو به په پیسیو وایس کې کنورټ سي یا به چینج سي په یو باندې او اخر ته به دغه د کوېسچن مارک لګول هم ضروري وي پی وی پیسیو وایس what is liked to be eaten by you ستا له طرفه یا ستا له خوا څه خوړل خوښول کیږي یا ستا له طرفه یا ستا له خوا څه خوړل خوښیږي نو دا ترجمه ده په پښتو ژبه کې د دې پیسیو وایس نو معزز کتونکو په دې ډول یا په دې شان باندې ریلیټیو پروناون وټ والا اکټیو وایس او پیسیو وایس چینج یا بدلول کیږي دا د ویډیو پای معزز کتونکو که چیرې زما دا ویډیو تاسو خوښه شوې نو بیا سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ انشاءالله مخکنی ویډیو کې به اکټیو وایس اینڈ پیسیو وایس آف
ریلیټیو پروناون وټ پارټ 2 به زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.